جنرال خوشحال سعادت ته کومه دنده ورکړل شوه؟ خوشحال سعادت به له دې څخه وروسته څه کوي او آیا په دې دنده ورکولو سره خلک خوشحاله دي او که نه؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د تصدیع رئیس جنرال خوشحال سعادت د پاکستاني ویزو د ویش بهیر د تنظیم لپاره مسؤل ټاکلی دی. ښاغلي صالح نن سه شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې خوشحال سعادت به د پاکستاني ویزو د ویش د بهیر نظارت کوي او هڅه به کوي چې دا بهیر داسې تنظیم کړي چې په هغه کې ستونزې راکمي او د خلکو عزت پکې وساتل شي. د نوموړي په وینا په 14 بیلو برخو کې به د پاکستاني ویزو د اخیستلو لپاره له خلکو پاسپورټونه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه چې بیا به دا پاسپورټونه د افغان پوسټ له لارې په خپل نوبت د پاکستان سفارت ته وړل کیږي او هلته به ویزې ورته اخیستل کیږي. هغه وایي افغانان د پاکستان ویزو د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي او نه باید د ویزې لپاره تحقیر شي. امرالله صالح د خپلو خبرو په دوام کې ویلي چې دا مسایل ټول د بهرنیو چارو وزارت له لارې د پاکستان له سفارت سره شریک شوي دي او له ټولو امکاناتو په استفادې به د فساد مخه نیول کیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وړمه ورځ ویلي و چې کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزې د ورکړې شمیر معلوم کړی دی او په رسمي ډول یې په دې هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي دي. امرالله صالح ویلي و چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د پاکستاني ویزو د غوښتونکو امنیت د پاسپورټونو د ټولولو او د نوبت چارې تنظیم شي. لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. جنرال خوشحال سعادت ته د دې دندې په ورکولو سره تاسو خوشحاله یې که خفه؟ خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول هم هیر نه کړئ. تر بیا الله مو مل شه.